د پانیپت جګړه دا چې دغه کیسه موږ د لوی امپراتور ابدالي بابا له ناول څخه راخیستې ده، نو له تاسو څخه مې هم هیله ده چې د لوی امپراتور ابدالي بابا ناول ښه په پوره ډول واورئ او خوند ورڅخه واخلئ، او کوم ورور که له موږ سره مالي ملاتړ وکړي نو ډېر زیات به ورڅخه منندوی یو. پانیپت. زه لا کندهار ته نه وم راغلی چې غازي الدین بیا بلوا جوړه کړه. دا ځل سکان، راجپوتان او مراټیان هم ورسره ودرېدل. د دوی نور هیڅ وس نه رسېده، ځکه نو دوی ټولو بې غیرتانو هلته په هند کې په مسلمانانو ظلمونه شروع کړل تر څو احمد خان بیا راشي. د دوی شمیر ډېر زیات و، دومره شمیر زما د فوز نه و، خو بس ونه شوه. ما ته د افغانستان خلکو وویل چې ورځه پرې، نور کامیابي او ناکامي د الله تعالی له لورې راځي. د غازي الدین ملا ټولو سکانو، راجپوتانو او مراټیانو قوي کړه. د هغوی شمیر 300,000 ته ورسېد. ما سره خالي یوه لاره وه، تر څو د نصیر خان څخه چې په بلوچستان کې د مرسته وغواړم، ځکه چې له هغې سره هم ډېر زیات فوز برابریږي. ما له نصیر خان څخه مرسته وغوښتله. هغه نصیر خان چې د پاڅون په وخت کې د بلوچانو مشر و او ټول بلوچستان چې مې ورته حواله کړی و، خو نصیر خان مرسته ونه کړه. نه پوهېږم ولې، خو دا د ځینې بې غیرته خلکو عادت دی چې تل به دې په سخت وخت کې یوازې پرېږدي. ګر چې ما ورسره اول نه خبره کړې وه چې زما به د دې پنجابیانو سره جګړه راځي او خالي مې سترګې ستا او د تیمور مرستې ته دي، خو هېڅ مرسته یې ونه کړه. د بولان له لارې پېښور ته راغلم. پېښور کې راته تیمورشاه او شاهجهان خان اول نه ناست وو. له دوی سره یو ځای د اټک په سیند راواوړېدم. نجیب الدوله، سعدالله خان، روهیله او شجاع الدوله هم راسره یو ځای شول. زما ټول لښکر شمیر 60,000 ته ورسېد، خو له بلې خوا څخه پنجابیان، هندوان او مراټیان د 3 لکو څخه هم زیات وو. ډېر ژر مو ځان د پانیپت نومي سیمې ته راورساوه. واقعا چې دې ظالمانو په مسلمانانو سخت ظلمونه شروع کړي وو. هر کله چې پښتنو دا حالت ولید نو سم د وارې برید وکړ. جګړه پیل شوه. د دښمن فوز را باندې ډېر قوي وو، خو د هند مسلمانانو هم پر سیکانو برید وکړ او موږ هم ورته توپونه برابر کړل. موږ د ډېرو فتحو په ترڅ کې زیات شمېر غنایم ترلاسه کړي وو چې دا مهال مو ترې ګټه واخیسته. په 3 توپونو سره په مراټیانو کې غوغا ګډه شوه چې د احمد خان فوز قوي شو. دا چې ما د جنګ په ډګر کې تر اوسه ماته نه وه خوړلې او په دې سره مې ډېر لوی نوم ګټلی و او هر عسکر زما له نوم څخه خار خوړ، نو ډېر بې زړه عسکرو شاته منډه کړه، خو شاته ورته تیار خپله د هند مسلمانان ولاړ ول. هغه چې دوی پرې ظلم کړی و، یو نفر هم ترې روغ رمټ ونه واته. په سیکانو باندې مو د شوبلو او توپچي ځواک برابر کړ. مراټیان مو د ځمکني فوج سره ونه ختل او د راجپوتانو سره خپله مسلمانان ونه ختل. هر کله چې سیکانو خپل ځان د اور د لمبو په منځ کې ولید نو خالي به یې ځان ته لاره کتله او هر نفر چې به تښتېده بیا هم ژوندی نه پاتې کېده. د مراټیانو 10,000 نفر په خندقونو کې بې روحه پراته وو. د ویرې او خفګان څخه ډکه ورځ وه. د مړو په جسدونو د اسمان بازانو دورې وهلې. موږ خپل شهیدان راغونډ کړل او افغانستان ته مو راولېږل او د سیکانو او مراټاو مړي مو د هر یو کورنۍ ته ولېږل او دا مو هغه قوم ته وښودله چې د مسلمانانو په حقوقو باندې تېری څه معنا لري. د اسمان وریځو د قهر نارې وهلې، سیندونو یې د ویر سلګۍ کولې او په زرګونو میندې او میرمنې د راجپوتانو، سیکانو او مراټیانو کونډې شوې. ما چې په هغه ورځ کوم درد لیدلی او څومره چې خپل ضمیر ته ملامت وم، هېڅکله به هم بیا نشم. ما نه غوښتل تر څو د هغو ځوانانو غرور تر پښو لاندې کړم چې نوي په ځوانۍ راغلي وو او ټوله دنیا ورته کمزورې ښکارېده. ما دا هم نه غوښتل چې زه دې چاته خپل ځان قوي ور وښایم. زه د قتلونو او د مرګونو په ښار کې رالوی شوی یم، خو تر اوسه مې دومره درد نه و لیدلی. دا لومړی ځل و چې دومره ودردېدلم، هغه ځکه چې د ډېرو میندو په غېږو کې مې د هغوی د بچو سرونه ولیدل. د ډېرو نجونو په سترګو کې مې د هغوی د ښځې کېدو ارمان نیمګړی ولید. واقعا چې دا سخت زور لري. زه به بیا نه ژوندی کېږم، خو دا په دې کتاب کې لیکم چې ما دا هر څه د دې لپاره نه دي کړي چې زه د لوی امپراتور شم، بلکې دلته د مسلمانانو سره د ظلم د مخنیوي په خاطر مې وکړل. له هغې څخه وروسته زه سیده راغلم نصیر خان پسې. هغه مې بندي کړ او سخته سزا مې ورته مقرره کړه. واقعا چې د داسې بې غیرت انسان لپاره همدا ښه سزا وه. زه پوره باور لرم چې افغانان به د خپل هیواد پولې تر ډېره وخته وساتي او انشاءالله چې هیڅ یرغلګر به هم بیا دغې خاورې ته په سپک نظر ونه ګوري. والسلام.
ستا د عشق له وینو ډک شول ځیګرونه ستا په لاره کې بیلي زلمي سرونه که هر څو مې د دنیا ملکونه ډیر شي زما به هیر نشي دا ستا ښکلي باغونه د رقیب د ژوند متا به تار په تار کړم د رقیب د ژوند متا به تار په تار کړم چې په تورو پښتانه کا ګزارونه تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي بې له تا مې اندېښنې د زړه مارونه د دهلي تخت هېرومه چې رایاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه که تمامه دنیا یو خوا ته بل خوا زما خوښ دي ستا دا تش تش ډګرونه احمدشاه به دغه ستا قدر هیر نه که که ونیسي د تمام جهان ملکونه. لیکوال احمدشاه بابا خپل هیواد او افغانانو ته ډېر ستر خدمتونه وکړل. د هغه په وخت کې خرقه شریفه کندهار ته راوړل شوه. د شبرغان او کندهار ښارونه د ده په امر ودان شول. همدارنګه نور ډېر ستر کارونه چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوي دي د ستر فاتح د 1180 هجري کال د رجب د میاشتې په 16 نیټه د جمعې په مبارکه شپه د عمر په 50 کلنۍ کې ساه ورکړه او د تلپاتې ژوند په لوري روح والوت. انا لله و انا الیه راجعون. که دا ویډیو مو خوښه شوي نو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ.